Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. منئ غواړو په دې برخه کې تاسو ته پر رستا سټون باندې کار وکړو. رستا سټون د انګلیسي یو بهترین خودآموز سافټویر ده چې زه غواړم نن تاسو ته تشریح کوم چې څنګه هغه انسټالیشن او څنګه یې په خپل کمپیوټر کې فعاله کړئ. د دې لپاره تاسو یو عدد سي ډي ته ضرورت لري چې له بازار یې واخلئ. رستا سټون مختلف ایډیشنې لري، انګلیش پلس جرمن ده، انګلیش فار رشین ده، مختلف ایډیشنې تاسو اخیستلی شئ. موږ فعلا د دې نوع څخه یو انګلیش پلس جرمن ده دا خپل سیستم ته اچوو. کله هم چې سي ډي ته واچوو نو کوشش وکړئ چې د دې یو ایمیج له ځان سره ولرئ. ایمیج دا چې معنا تاسو د دې یو کاپي د ځان سره واخلئ د سی ډي. خو زه راځم دا مستقیم اوپن کوم، د دې یو ټورن اوپن کوم. کله مې چې د دې یو ټورن اوپن که تاسو سره به مختلفې نورې کمپنیانې یا نورې ایرانۍ نمایندګیانې، نو کوشش وکړئ انسټالیشن یې بیخي یو شی ده. نو زه راځم دلته سټارټ اخلم. له سټارټ نه وروسته ګورئ لومړی ماته د الترایسو په نوم باندې چې کوم اپلیکیشن راکړی. الترایسو د سیډیانو د کاپي کولو، ایمیج اخیستلو، بیرته رایټ کولو لپاره یو مشهور سافټویر ده. دغه سافټویر ته تاسو ځکه دلته اړتیا لرئ چې د دې کې یو اضافه سي ډي د ځان لپاره جوړ کړئ او د اخیستل سوي ایمیج څخه هغه ایمیج چې تیار تاسو سره سي ډي کې جای په جای ده په خپل سیستم کې یو ماونټ واخلئ، یعنی یو اضافه ډرایو واخلئ او څنګه یې انسټال کړئ. راځو عملا دا ګورو. راځو اول الترایسو انسټالو. د الترایسو له انسټالیشن نه وروسته راځو الترایسو پیدا کوو چې الترایسو زموږ په سیستم کې چیرته انسټال ده. هغه را اوپن کوو. را اوپن سره څنګه کې ګورئ تاسې نه به اول ځل لپاره د یو کیو غواړي چې دې ته رجسټریشن فورم یایي. نو رجسټریشن فورم لپاره راځو دغلته چې کوم اپشن ده د سریال نمبر دا کې کاږو. دلته کې په ټیکس فارمټ کې ده، یعنی تیار په نوټ پټ فایل کې ده. زه دغه کې انتخابوم تر دغه ځای پورې کاپي اخلم. راځم انټر رجسټریشن کوډ ته. د رجسټریشن کوډ په وروستۍ برخه یا کوزۍ برخه کې دا پیسټ کوم. د نیم برخه کې دغه نوم کاپي کوم، کاپي اخلم. راځم دې فورم ته پیسټ کوم، اوکې اخلم. ما ته ووایي چې تاسو سیستم رجسټریشن وسو، تاسو خپل سافټویر ریسټارټ کړئ. نو ریسټارټ معنا دا شی ده چې سافټویر مو بند کړئ او بیا راخلاص کړئ. نو دویم ځل پر خلاصولو سره وګورئ چې زما په سافټویر کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا اوس زموږ سره یو رجستر سافټویر شو د الترایسو. الترایسو یادونه کوم، الترایسو موږ د سافټویرونو د کاپي کولو، رایټ کولو او د اضافه سي ډي د جوړولو لپاره چې ورچوال ډرایو یا مجازي ډرایو ته هم جوړولی سو. نو انسټالیشن چې کله موږ تکمیل کړو، اوس راځو د رستا سټون اصلي برخې ته. دغه رستا سټون چې زه غواړم نن کار پې وکړم 3.4 ورژن ده. همدا کلیک کوم. یوه یادونه چې باید تاسې ورته فکر وي، تاسې باید یو قوي سي ډي په کمپیوټر کې ولرئ د دې لپاره چې د دې سي ډي حجم زیات ده. ډېری وخت په ډي وي ډي 9 کې راځي، یعنې په 9 جي بي ډي وي ډیانو کې راځي. نو کوشش وکړئ یو قوي سي ډي ته یې واچوئ. که چېرته تاسو سیستم داخلي یا انټرنل سي ډي ډېر ضعیفه وي، کولی شئ ایکسټرنل سي ډي نه هم کار واخلئ چې د یو اس بي په تور خپل سیستم سره وصل کولی شئ. نو وروسته له دې نه ماته لومړی اپشن چې دلته راځي هغه د ژبې د انتخاب ده. زه دلته مختلفې ژبې لرم. انګلیسي ترې ټاکم، اوکې اخلم. په تمه کېږم لومړی فایلونه یې کاپي کېږي سیستم ته. اوس نیکسټ اخلم. د تایید لپاره آی اکسپټ چک لګوم، نیکسټ اخلم. هغه مهال چې رستا سټون پرې انسټالیږي دغلته ده، تغییروم یې چینج سره. کولی سم بل موقعیت وټاکم، خو زه راځم ډیفالټ یا اصلي حالت چې کوم ورته خپله رستا سټون ټاکلی انتخابوم، نیکسټ کلیک کوم او وروسته له دې نه انسټال کلیک کوم. له دې سره سم به د انسټالیشن لومړی پړاو چې کاپینګ فایل یا سیستم ته د نوي فایلونو کاپي کول دی پیل شي. یادونه کوم چې دغه بټن چې لانچ بټن ده آن چک مارک، یعنی چک ختم کړئ او فینیش واخلئ. د دې په خاطر باندې چې موږ غواړو دغه سافټویر کرک کړو
کرک په دې معنی باندې چې موږ غواړو دغه سافټویر رجستر کو. د رجستر لپاره وروسته له دې نه چې رستا سټون انسټالیشن تمام سو راځم په دغه کلی آیکن باندې کلیک کوم. دلته د رستا سټون یو فایل ماته راکوي چې دا تیار کرک شوی فایل ده. د دغه فایل کاپي اخلم، رستا سټون ته راځم، په رستا سټون باندې ښه کلیک کوم. وروسته له دې نه اوپن فایل لوکیشن اخلم. د فایل لوکیشن په انتخاب سره ښه کلیک بیا کوم، بیا اوپن فایل لوکیشن اخلم. که چیرته زه دقیق فایل لوکیشن ته لاړ نسم سی ډرایو ته ځم، پروګرام فایل ته ځم، په یخ کې ایکس شپږ اتیا سي 2 بایټه ده انتخابوم. رستا سټون فولډر سرچ کوم، وروسته له پیدا کېدو هغه فولډر خلاصوم، په همدې موقعیت باندې د رستا سټون کرک شوی فایل پیسټ کوم، کنټینیو اخلم. د دې پروسې له تکمیل نه وروسته دغه برخه بندوم. اوس راځم سټارټ مینو ته، بیا رستا سټون انتخابوم. ماته د رستا سټون یو فیټل ایرر اپلیکیشن مسیج راغی چې د هغه مشخص کوډ ده 511 اته. دا په دې معنی ده چې زه اوس هرومرو باید سیستم ریسټارټ کړم. که چېرته زه خپل سیستم ریسټارټ نه کړم دغه فایل که زه بار بار هم انتخاب کړم ماته به یاد مسیج راکوي. نو پاملرنه وي که چېرته دا مسیج درکړه هرومرو مو سیستم ریسټارټ کړئ. اوس نو دا برخه بندوم او راځم خپل سیستم ریسټارټ کوم. زه دا ریکارډ بندوم، د دوهم ریکارډ لپاره بیرته راګرځم. بیا هم دوهمې برخې ته د رستا سټون ښه راغلاست. لومړۍ برخه کې موږ د فټل 1513 کوم ایرر مسیج سیو ورسره مخ شولو. موږ سیستم ریسټارټ کړ. له ریسټارټ نه وروسته موږ غواړو بیرته سیستم ریپیر کوو، بیا راځو رستا سټون رن کوو تر څو پورې د زموږ سره هغه فایلونه چې مخکې ایرر مسیج ورکړی وو نیکسټ اخلو. ځکه که موږ ته چېرته اوس دواري ریموو بټن راکړي نو په دې معنی باندې موږ فټل ایرر مسیج نه ده حل سوی. ګورو موږ ته فټل همغه ایرر 1513 مسیج بیا راکړي. موږ راځو اوس د اپلیکیشن له طریقه دا مسله حل کوو. دا مسیج تاسو ته ځکه درکوي چې یو ځلې مخکې تاسو په سیستم باندې رستا سټون رن شوی ده. نو د دې مشکل لپاره دا مشکل ما ځکه تاسو ته کې رامخته که چېرته تاسو دا مشکل مخ کېږي څنګه یې حل کوئ. سیستم ریسټارټ کوو. له ریسټارټ نه وروسته چې موږ کله سیستم ریسټارټ کړو وروسته له هغه نه بیا راځو همدغه رستا سټون رن کوو، بیا یو کې اخلو، عیني طریقه بیا تکرارو. دا ځلې لانچ کوو. کله هم چې دا فایل لانچ کړو دا له دې ځایه کلوز کوو. راځو خپل رستا سټون سافټویر ته. اوس راځو لیولو ته. کله چې تاسو رستا سټون انسټال کړئ تاسو ارومرو لیولو ته ضرورت لرئ. تاسو مثال یو لیول نه نیولې تر 5 پورې په انګلیسي برخه کې لرئ او له یو نه نیولې تر 5 پورې هم په جرمني کې لرئ. تاسو کله چې رستا سټون اخلئ هلته پلس ورسره لیکلي لکه مثال زما دلته اخیستی انګلیش پلس جرمن. تاسو کله بازار اخلئ انګلیش پلس رشین یا سپنش یا مختلفې ژبې تاسو ورسره کارولی شئ. زه راځم دلته لیول یو نه تر 5 پورې چې امریکن ده او لاندې جرمن ده، زه امریکن ټاکم. وروسته له هغه نه اوس د الټراسو کار ده. هر ایمیج چې په دې سیستم کې موجود ده دغه فایلونو ته ایمیج وایي. سی ډي ایمیج دې ته وایي. ایمیج نه موخه هغه عکس نه ده، دلته ایمیج د سی ډي کاپي ته وایي. ښه کلیک پې کوم، الټراسو ته راځم، ماونټ کوم یې ماونټ از اف. اف مو معنا د دې چې دا د مجازي ډرایو هغه نوم ده چې موږ ته الټراسو جوړ کړی. زموږ سره د اصلي یا حقیقي سی ډي روم چې ده هغه ډي ده. نو اوس راځم هغه مې چې کله اول ایمیج ماونټ که اوس راځم رستا سټون رن کوم. رستا سټون نه زه دلته ورته وایم چیک لیټر اډ لومړی اپشن اډ لیو همدغه اپشن چې مخکې موږ ته په تېره هغه کې فټل ایرر راکړی اوس موږ ته اصلي څېره د رستا سټون راښکاره کېږي. راځم دغه لومړی ګزینه چې ده اډ ا لانګویج لیول دې باندې کلیک کوم.
اوس ماته وایي چې ته سیډ روم کې سی ډي انسرټ کا. زه ورته یم کنټینیو ځکه چې ما هلته ماونټ کړې ده. چیرته ما ماونټ کړې ده؟ کله چې زه راسم مای کمپیوټر ته، مای کمپیوټر کې دلته ګورم ما چیرته اډ ده، نو راځم د اس پی سي. وګورئ دا زما اصلي سیډ روم ده. دا هغه سیډ روم ده چې ماته الټرایسو جوړ کړی ده، یعنی یو مجازي سیډ روم چې ماته الټرایسو جوړ کړی 410 ام بي فایل پې لوډ سوی. همدغه فایل به ماته ډایرکټ په اتومات شکل په لومړی یا لومړی لیول کې ماته څنګه کی پیدا کی. انګلیش امریکن لیول 1 دلته ماته تیار سلیکټ سو. اوس راځم انسټال د سلیکټډ لانګویج انتخابوم. کله مې دې باندې کلیک اوس ماته وایي چې دغه لانګویج چې تا سلیکټ کړی په همدغه پات یا په همدغه لوکیشن یا په همدغه محل باندې نصبیږي. زه وایم چې اکسپټ یې که ماته. اوس دلته ګورئ ناو انسټالینګ انګلیش امریکن لیول 1 همدغه دلته ماته انتخابیږي. وروسته له هغې نه د دې فایلونه کلیکټ کیږي. کلیکشن نه وروسته به ماته دا فایلونه څنګه سي سیستم ته کاپي سي چې لومړی لیول یا امریکن کوم فایل چې د لیول 1 به ما سره سیستم ته کاپي سي. زه په تمه پاتې کېږم تر څو پورې دا پروسه مخته ولاړه سي. که دا کار تاسو له اصلي سیډ روم نه کوئ ارومرو به دومره وخت نیسي لکه څومره چې زما په کمپیوټر کې نیسي. نو کوشش وکړئ تاسې د دې یو ایمیج په خپل سیډ روم کې په سیستم کې واخلئ. وروسته له هغه نه په الټرایسو او په وریسو باندې هغه ماونټ کړئ. له ماونټ نه وروسته به په ډېرې اساني سره ستاسې له هارډ ډیسک نه ستاسې هارډ ډیسک ته په اساني کاپي سي. یعنې که چېرته تاسې ایمیج اخیستی په عین هارډ ډیسک باندې به تاسې په ډېر تیزي سره بیرته انسټالیشن پروسه سرته بوځئ. زه راځم دې لپاره چې دا تکمیلیږي زه ریکارډ یو څه لومړی برخه یا لومړی لیول هم زموږ تکمیل څه. اوس راځو بل لیول ته. بل لیول لپاره هم زه راځم د یوټورن نه په همدغه لیول باندې کلیک کوم. اوس راځم دوهم لیول باندې ښی کلیک کوم. له ښي کلیک نه وروسته الټرایسو ته راځم. الټرایسو نه وروسته راځم ماونټ ډرایو اف انتخابوم. دا چې کله ماونټ سي په تمه کېږم دا مینیمایز کوم، دا هم مینیمایز کوم، دا هم مینیمایز کوم. راځم د روستا سټون انټرفیس یا مخ ته راځم اډ انادر لانګویج لیول انتخابوم. اوس راځم کنټینیو دا سرچینګ فور لانګویج. اوس راځي ماته اتوماتیک ډیټیکټ کوي یا په اتومات ډول انتخابوي انګلیش امریکن لیول 2. لیول 2 سلیکټ کیږي. زه ورته یم انسټال د سلیکټډ لانګویج. وروسته له دې نه ماته ناو انسټالینګ امریکن لیول 2. اوس دوهم لیول انسټالیږي. د دې لیول د تکمیلېدو لپاره هم حتما 15 منټه الا 6 منټه لګیږي. زه بیا هم ریکارډ دوهمه برخه هم له خیره تکمیل سوله. زه راځم بل لیول انتخابوم. بل لیول ته عین تاسې ټول به همغه یو اندازه باندې تکراروئ. څنګه مې چې تیر درس تکرار کړی همغه رقم ښی کلیک الټرایسو ماونټ ډرایو اف. Another language level. Continue. Searching for languages. American level 3. Install selected language. Now installing language. ومږ به دا څنګه کوو؟ دا لیول هم له خیره خلاص سو. زموږ دریم لیول هم دلته تکمیل سو. همدغه شی تاسو کولی سئ چې 15 وړه لیوله هم اضافه کړئ د دې لپاره چې زموږ ویډیو زیاتیږي. نو موږ غواړو همدغه 3 لیوله چې موږ اډ کړي دي پرې کار وکړو چې څنګه روستا سټون اکټیویټ کوو. راځو کنټینیو باندې کلیک کوو. وروسته له دې نه ګورئ موږ ته حتما له موږ نه یو اپډیټ غواړي او بل له موږ نه رجسټریشن غواړي. نو د دې کارونو لپاره مجبور او مکلف یو موږ دا اکټیویټ کوو. زه ورته یم چیک لیټرز. چیک لیټر نه وروسته اوس ماته بل اپشن راکوي چې هغه ان رجسټر اپشن ده. که زه چېرته رجسټر باندې کلیک کړم ارومرالمانه دلته کیلي غواړي او ما مستقیم له انټرنیټ سره وصل کوي. ګورئ تاسو ته مختلفې کیانې راکړئ. زه ورته وایم چې اکټیویټ لیټرز. راځم دا اکټیویټ کوو هم چې څنګه اکټیویټ کوو. همغه فایل چې ما په لومړۍ برخه کې تاسو ته تشریح کړ چې څنګه فایل راواخیست هلته پیسټ کړه همغه طریقه تاسو کولی سئ د اکټیویشن لپاره وکاروئ. نو لومړۍ هغه لومړۍ برخه کې چې کومه ما تشریح ورکړل د اکټیویشن لپاره همغه اکټیویشن تاسو کولی سئ چې ترسره کړئ. راځم یو نوی یوزر انتخابوم. د دې لپاره چې تاسو ډېر مشوش نه سئ د ضبط تکمیل نه وروسته راځو روستا سټون راخلاصوو. روستا سټون چې کله تکمیل سو موږ ته مخ یا انټرفیس په دې شکل راځي. زه
فل سکرین ته کوم چې ترڅو تاسو ته ښه ښکاره سي. چک لیټر انتخابوم، اکټیویټ لیټر انتخابوم، راځم کریټ ا یوزر یا ستاسو لومړی نوم. زه مثال یو نوم ورته ټاکم، مثال انتخابوم فرست کلاس. دلته انتخابوم هغه جنسیت مو میل له 14 کلو کته پورته. دا هم چک تاسو کلیکوئ یا اړتیا نشته، دا ستاسو په خوښه ده. سیف چینج باندې کلیک کوم. ما ته لومړی کلاس چې ما نوم ورکړی انتخاب سو، بیا انتخابوم. له انتخاب نه وروسته به ما ته بل سکرین راښکاره سي، لیول 1 لیول 2 او لیول 3. ما ته وایي چې تاسو په کوم لیول کې یاستئ، کوم لیول غواړئ کار وکئ، کوم لیول غواړئ شروع کئ. لیول 1 انتخابوم، کنټینیو باندې کلیک کوم. د دې ستاسو بل انټرفیس یا بل مخ ماته راښکاره کیږي. له دې نه وروسته ما ته اصلي مینو راځي چې تاسو غواړئ کومه برخه کې کار وکئ. ریډینګ رایټینګ سپیکینګ اینډ لیسنینګ کوم یو کې غواړئ کار وکئ. دلته ما ته وایي ریډینګ رایټینګ سپیکینګ اینډ لیسنینګ دې باندې کار کوئ، ایکسټینډ ده. او که سپیکینګ اینډ لیسنینګ باندې کار کوئ، که ریډینګ اینډ رایټینګ باندې کار کوئ، کوم یو باندې ستاسو غواړئ کار وکئ، همغه دلته ستاسو په لاس کې دی چې تاسو ټیک مارک کوئ، همغه باندې کار کوئ. زه لومړی برخه چې ماته د کورس پالیسیانو راکړې د سلیکټ یور کورس کومه برخه غواړئ ستاسو کار پکې وکئ، زه وایم ریډینګ رایټینګ سپیکینګ اینډ لیسنینګ. دغه برخه ریکمنډډ هم ده ماته. صحیح، دلته تیار ماته لیکلي، نو زه دغه چیک کوم. که چیرته تاسو نه غواړئ چې دغه برخه تکرار کړئ، بله برخه هم انتخابولی شئ. خو زه د دې کار لپاره لومړی آپشن انتخابوم. دلته چې کوم بل چیک ده هغه لرن لیټرز ان ساوند ده، دا حتما او ضرور باید تاسو ولګوئ د دې په خاطر باندې چې لیکل او د دې ترڅنګ اواز هم تاسو واورئ او تاسو ته هر کلاس کې هغه ساوند چې کوم د دې لخوا ټاکل کیږي هغه هم انتخاب کړئ. دغلته کونج کې چې کوم آپشن لرئ دې باندې فل سکرین اخلئ، په دې باندې کولی شئ نور تنظیمات وکړئ. زه راځم دا فل سکرین کوم. کله مې چې فل سکرین که اوس ما د کمپیوټر ټول سکرین به یوازې روسټا سټون ته ځانګړی شوی، نور شیونه به ماته نه ښکاري لکه دلته سټارټ مینو. او د دې ترڅنګ دلته چې کوم بټن ده تاسو کولی شئ ساوند هم کنټرول کړئ دا شان. او د دې خوا نه کولی شئ تاسو روستا سټون په اړه چې کوم ورژن کاروئ هم کلیک نه وروسته تاسو وګورئ چې تاسو کوم روستا سټون ورژن لرئ، همدا تاسو ته ښکاره کیږي. ښه، ما فل سکرین واخیسته، وروسته له هغې نه مې خپله د کورس پالیسي یا کورس برخه انتخاب کړه. لرن لیټر ساوند باندې مې کلیک، نیکسټ مې واخیسته. په تمه کېږم بلې برخې ته چې اصلي برخه ده ما ته یو لارښود کوي چې څنګه شروع کوي او څنګه له هغې نه استفاده وکړئ. تاسو ته په لومړۍ برخه کې دلته یو انټرو هم ده. دغه انټرو چې تاسو ته تیاره په انګلیسي ساوند کې تیار په انګلیسي باندې هم تشریح شوې ده، تاسو کولی شئ واورئ، او که نه غواړئ چې واورئ کنټینیو باندې مستقیم کلیک کوئ. نور نو خپل کورس ته ځئ، لومړی کورس تاسو بیلډ کوئ، همغه کورس یا یونټ 1 به ته راځئ. له دې نه وروسته تاسو کولی هر ځای چې کلیک وکړئ او کلیک کوئ په دې خالي ساحه کې تاسو ته لومړی انځور راځي، بیا کلیک کوئ، له دې نه وروسته بیا کلیک کوئ، بیا کلیک کوئ، بیا کلیک کوئ. د دې لپاره چې مختلف یونټ تاسو ته دلته ښکاره سي کلیک کوئ مختلف. مثال ما ته یونټ 1 دلته ښکاره سه، ما کلیک نه وروسته دغه برخه څنګه سوه، ما ته کور لیسن راښکاره سه. دغه لیسن به تاسو ته وخت درکړي 30 منټه. په 30 منټو کې تاسو کولی شئ دغه لومړی کور لیسن یا لیسن 1 چې ده دا تاسو څنګه کوئ تکمیل کوئ، همدغه برخه مخته بوځئ. زه د تایید لپاره سټارټ باندې کلیک کوم. له سټارټ نه وروسته راځم. اوس تر ټولو مهمه برخه ده چې تاسو څنګه کولی شئ مایکروفون سیټ کړئ. ګورئ، یو مایکروفون چې د یو اس بي له طریقې له سیستم سره وصل کوئ یا د هیډفون جک له تورونه سیستم سره وصل کوئ، ارومرو باید تاسو ته هغه نوم، مشخصات او د خپل مایک ادرس تاسو ته معلوم وي. زه مثال لرم دغه لوجیټیک کوم چې زه اوس عموما کاروم په یو اس بي پورټ باندې ما لګولی ده، هغه زما واسټر والیم یا په دغه ادرس باندې ده. ګورئ، ما ته نوم معلوم ده چې لوجیټیک زه اوس مایکروفون لرم، همدغه لوجیټیک ما انتخاب کړی. وروسته له هغه نه هیډ سیټ چې کوم دی یعنې د هیډفون کوم مایک چې دی هغه هم دلته ماته ښکاري. او د دې ترڅنګ انټرنل مایکروفون چې کوم دا همدغه داخلي د کمپیوټر چې کوم مایکروفون ده، چون ډیری وخت دقت
کته جنریشن یا ټیټ کمپیوټرو داخلي مایکونه کار نه کوي نو یو شتم چې ډیر پکار وي یو ارزان بیه مایک تاسو کولی شئ تاسو سره مرسته وکړي تر څو پورې دا پروسه مخته بوځئ نو خپل مایک کمپنۍ هم باید تاسو ته یادي او مشخصات هم تاسو ته یادي ماته یاد چې زما کوم مایک چې زه کاروم لوجیټیک کمپنۍ مربوط ده او په یو اس بي پورټ باندې مې لګولی دا دلته ګورئ ماته مشخصات هم ښکاره دي نو زه دغه لومړی برخه چې مایکروفون لوجیټیک یو اس بي مایکرو ماستر والیم ده همدغه انتخابوم له انتخاب نه وروسته ورته وایم کنټینیو نور شیانو کې لاس نه وهم که چېرته بل مایک ولګو او دغلته مایک تاسو سره کار نه کوو ریفریش لیست اخلی تاسو سره هغه نوی لګېدلی مایک له سیستم سره کنیکټ شوی مایک به څنګه سي تاسو ته دلته راښکاره سي نو وروسته له دې نه دا انتخابوم راځم کنټینیو باندې کلیک کوم له کنټینیو نه وروسته ماته وایي 1 2 3 4 5 5 پورې ماته چې دا برخه باید تاسو تکمیل کړئ د څو پورې تاسو هغه مایکروفون ته تنظیمات وسي چې څنګه تاسو مایکروفون آیا له سیستم سره وصل ده او که وصل نه ده د دې د تاییدۍ لپاره موږ سره ارومرو لومړی اپشن چې موږ ته مایکروفون سیټاپ راکړی ده دا باید ترسره کړو زه راځم کنټینیو باندې کلیک کوم له کلیک نه وروسته ماته ټونګ غږ نه وروسته به ماته دغه شین صفحه راسي او زه باید دغه برخې ته دغه کوم عادات چې ماته راکړي دي په انګلیسي باندې تکرار کړم تر څو پورې چې زما مایک کار کوي او که نه کوي سیستم یې تایید کړي زه کنټینیو باندې کلیک کوم له کلیک نه وروسته هغه زما برخه انتخاب شوله ځکه چې زما مایک کار کوو نو دلته هم اوس ستاسې مایک پوښتنه کوي چې آیا ستاسو مایک کار کوي که نه زه ورته وایم هلو ګورئ زموږ مایک کار کوو بیا تکراروم هلو هلو ومو کتل اوس بله برخې ته راځو اوس بله ما پوښتنه وکړي اوس له ما نه پوښتنه کوي ابوای ګورئ تاسې دلته دې باندې کلیک کوئ دې باندې کلیک کوئ اوس د دې لپاره دلته تاسې انتخابوئ نو زه راځم دا انتخابوم چې ابوای دغه ده اګرل دغه ده اوس هغه لومړی د مایکروفون پروسه چې خلاص شول وروسته له هغه نه ماته دا پروسه راکړي اوس ما اوس سوال وسه اوله تاسې نه دوه سواله وسول چې جلکۍ خوراک کوي بیا یې له هغه نه وروسته وویلې چې جلکۍ سکا کوي نو ماته اوس دلته سوال وکړه چې د بوایز ایټینګ نو دلته تاسې انتخاب کوئ په دغو دوه انځورونو کې چې هلک چیرته خوراک کوي دغه انځور کې هلک خوراک کوي او که په دغه انځور کې نو معمولا زه دا انتخابوم ماته به ټک مارک راکړي نو اوس بیا سوال وسه چې هلک څنګه کوي نوشابه چیچ کوي زه دا انتخابوم A girl ګورئ ما ته څنګه کوي ما نه اوس پوښتنه کوي چې تاسې سپیچ څنګه ده تاسې څنګه پروناونس کوئ د پروناونس لپاره ما نه پوښتنه کوي A girl صحیح شو A girl ګورئ زه اشتباه وایم A girl A girl A girl ګورئ زه اشتباه وایم بیا زه دلته تکراروم چې دوی څنګه وایي بیا دلته مایک کېکاږم خپله ورته وایم A girl صحیح شو یعنې ما باندې A boy تاسې وکتل اوس هم وکتل چې له تاسې نه هم پوښتنه وکړه په تاسې هم پروناونس که A girl is drinking ګورئ که اشتباهي بیا یې وایي بیا وایي The girl is drinking. The girl is drinking. The boy is drinking. The boy is drinking. The boy is drinking. که چېرته څه جمله وي نو داسې به ښکاري The girl is eating. The girl is eating. The boy is eating. The boy is eating. ګورئ په همدې شکل سره تاسې نه د هر جملې لپاره ستاسې پروناونسیشن هم راخلي تاسې نه سوال هم کوي ګورئ اوس یې وویلې چې ښځه او سړی نو دلته ډایرکټ له تاسې نه سوال وکړه چې امین یا سړی نو انتخابوئ که چېرته دا انتخاب کوئ نو ګورئ به چې ایکس به وي صحیح شو اوس دا انتخابوم صحیح او ومن انتخابوم A woman
امین. A man. ګورئ تاسې هم به تاسې باندې جملې تکراروي، هم له تاسې نه سوال کوي. The woman is drinking. ګورئ له تاسې نه سوال وکړي چې دلته ښځه چیرته اوبه څښي، نو دغه ده. The man is drinking. سړی چیرته څښاک کوي، دغه ده. The woman is eating. نو اوس معلومه ده چې همدغه ده، The man is eating. دغه ده. بل پړاو ته ځو. همدغه سوال نه خلاصېږي تاسې نه. Girl is eating. له تاسې ګوره اوس له پوښتنه وکړه، له لیکل ورک سول، تاسې نه فقط یو ځل یې داسې تکرار کړل چې جلکۍ چیرته خوراک کوي، نو ما ګوره غلط وټاکه. Is eating. ګورئ نو دغلته دغه ده. The man is eating. ګورئ The woman is eating. دغه ده. The boy is eating. دغه ده. ټولې جملې صحیح سولې، تایید سولې. بل برخې ته بیا ځو، بیا له تاسې نه پوښتنه کوي، نو بیا پوښتنه وکړله چې جلکۍ نوشابه څښي یا څه څښي، دغه ده. نو په همدې شکل سره تاسې کولی شئ دغه یونټ مخ ته بوځئ. نو دغه ده، The man is drinking. دغه شی. نو دغسې برخې له تاسې نه سوالونه کوي، مختلف سوالونه کوي، ورو ورو همدا پروسه ختمیږي، دا کورس کلاس خلاصیږي. ګورئ اوس وایي چې د وومن از رننګ، نو دلته چیرته ده، همدغه ده. نو همدغه پروسه چې کله تکمیل سي، له تاسې نه څلور جوابه سوالونو پوښتنې کوي. له سوالونو تکمیل نه وروسته به تاسې دغه کوډ لیسنس خلاصیږي. وروسته له هغه نه ریډینګ او رایټینګ او سپیکینګ برخې ته همداسې سلو سلو ورځئ. نو کوشش وکړئ دغه پروسه چې خلاصه سي، دا یو لیول چې خلاص سي، وروسته له هغه نه تاسې ته بله برخه راځي. دا هم باندې چې کلیک کوئ تاسې بیرته راګرځئ اصلي مینو ته. اصلي مینو کې تاسې هغه لومړی داخله چې کړې دغه تاریخ هم تاسې ته لیکي. ان پروګریس ته، یعنې تاسې لومړی لیول نه ده خلاص کړی، دا په جریان کې ده او 30 منټه وخت لري. هغې نه چې تاسې څومره وخت تېر کړی ده، نو مقصد که ان پروګریس لیکلي دا په دې معنی باندې چې تاسې لومړی یونټ نه ده خلاص کړی. وروسته له هغه نه یونټ 2 ده. یونټ 2 کې مثال دغه موضوعات دي. یونټ 3 کې مثال ورک ان سکول، دغه یې کې دا موضوعات دي. یونټ 4 کې مثال شاپینګز دي. همدغه شی مختلف لیولې. نو کوشش وکړئ چې لومړی هغه بیسیک شویونه چې کوم دي، هغه ابتدایي شویونه چې دي، هغه تعقیب کړئ. په ډېرې اساني سره تاسې کولی شئ په خپلو کورونو کې د روستا سټون سافټویر په کارولو سره انګلیسي په اساني سره زده کړئ. دلته تاسې ته مختلف برخې نورې هم راځي چې تاسې کولی شئ په خپله باندې په اساني سره مخ ته بوځئ. لکه په لومړی لیول کې چې ماته دغه شیونه راکړي دي، په هغه کې هغلته ما ورته وټاکل تاسې ته معلومات ول چې ماته یې ریډینګ رایټینګ راکړی وي، لیسنینګ او شیونه مختلف راکړي ول. ما هغه لومړی وټاکه، په همدې شکل سره ماته دغه راغلل. که تاسې غواړئ فقط په ریډینګ باندې کار وکړئ، که تاسې غواړئ فقط په سپیکینګ باندې کار وکړئ، هم ترې انتخابولی شئ. نو روستا سټون یو د نړۍ بهترین سافټویر ده د انګلیسي لپاره. کولی شئ تاسې مطلق ځان ته جذب کړي او د دې ترڅنګ د تاسې پروناونسیشن هم چیک کړي، د تاسې هغه سپیچ هم چیک کړي، او د دې ترڅنګ تاسې باندې ریډینګ او رایټینګ هم دواړه وکړي چې لیک او لوست دي، او د دې ترڅنګ تاسې نه څلور جوابه سوالونه هم وکړي، او هغه تاسې ته د څلور جوابه سوالونو په جریان کې تاسې تصویرونه درکړي چې تاسې په اساني سره کولی شئ انګلیسي اخذ کړئ او زده یې کړئ. نو دا و د روستا سټون ژبې لپاره لومړني تنظیم.